په قرباني کې یوه مهمه خبره زموږ ډېره ضروري او لازمي خبره هغه دا ده د کور مشر چې دی هغه پلار دی 15 زامن لري زامن ټوله تجاران دي کاروباریان دي دکانونه کوي اوس ورته وګورو چې دغه جایداد د کاروبار د روپۍ د بابا دي آیا که د القانو دي که د بابا وي او القانو ته ورکړي وي چې هلکو ته کاروبار په وکیل که عام طور زموږ ته خلک دي بیا به بابا یوه قرباني وکړي پر زامنو باندې قرباني نشته صحیح شو بابا به یوه قرباني وکړي پر زامنو قرباني نشته ها که چیرې داسې ولو چې زامن چې دي هغه اختیارمند دي اختیارمند دا معنا په خپله محنت کړی دی په خپله منډه ترنډه کړې د روپۍ یې ګټلې دي اوس به ته روپۍ بابا یې ژوندی دی خپلې روپۍ هم لري نو بیا به دی راولاړېږي خپله قرباني به جلا کوي بابا به خپله قرباني چې د هغه جلا کوي یا بله خبره دا د عزیزانو چې زموږ دی په کورو کې اوس یو سړی د 15 زامن دي ځوانان هغه ټول د په تصرف کې د په کفالت کې دي ټیک دی کاروبار به د هغه الفان کوي انجونې چې کومې دي د کوروالاوي د زامنو هغه سونه لري چې سونه لري هغه نو بیا د چا نه ده هغه د بابا نه ده نه د بابا ده نه د خاوند ده چې نه د بابا ده نه د خاوند ده پر دې ښځه باندې چې قرباني چې دغه ضروري ده زموږ ته زنان ډېرې کمزوري دي په دې حواله باندې هغه قرباني نه کوي په دا خبرو ګر څه نه پوهېږي چې یاره پر ما قرباني شته بیا دا وایي زما سړی دی وایي چې زما یې په څه د کومې خوا وکړمه ته به راولاړېږې دا خپله سونه به خرڅوې د سونې څه به څه خرڅوې بیا به قرباني ورباندې کوې که نه د الله رسول بیا چې صدقې ته ویل یو چله یې په ګوته یو چله یې ول زکات یې ورکوې دی ویل یا رسول الله پیغمبر اسلام ته وفرمیل ستا د جهنم دپاره دا یو چله چې دی هغه کافي دی ستا د جهنم دپاره دا یو چله چې دی هغه کافي دی یا بله خبره دا د عزیزانو اوس موږ ته خو ګوره زه د حالات مطابق خبره کوم ټګي مګي نه پکې کوم یو سړی دی خپله مزدور دی یا سرکاري ملازم دي 1.5 روپۍ تنخواه ده د کور گزاره په مټ پاغه وسی زموږ ته زنانې خاص خامخا یو بنګړی لري یا څه ګوت کې لري یا کښتۍ غاړګۍ لري غاړګۍ یا په 80,000 یا په 75,000 یا په 55,000 یا مطلب څه پورته کښته اوس په څه چم کوو یا داسې دی چې خاوند دی مطلب قرباني کوي دلته کور والا باندې سونه چې د هغه لږ خرچه لري اوس په څنګه ترتیب سره کوو لاس تنګ دی یوه خواته مخ نه ګرځي په دې کې بس عزیزانو سړی راولاړ سي دا خپلو زنانو ته ووایاست دا د ډېرې مجبورۍ دا خبره ده عزیزانو تر نه کولو نو دا خبره چې د هغه بیا ښه ده تر نه کولو چې سونام لري او قرباني هم نه کوي تر هغه نو بیا دا ښه خبره ده چې راولاړ سو ورته ووایي د خپلې کوروالا ته چې کوروالا پر تا باندې قرباني کیږي ولې ته دا سونه لري و سونه مطلب یو توله لري یو توله خو ما د په لاک روپۍ ده اوس پر یو توله سونه باندې قرباني چې دا هغه نشته شرط دا دی خالص سونه کې یو ور پیور سره درلوده دا به دواړه سره یو ځای کې هغه د 50 نیمه تولو ته بیا مخامخ کې کله هغه مقدار جوړېدل صحیح خبره ده کنه نشته ور باندې نو کور والا ته سړی وایي چې سجده دا سونه چې دا هغه څه چم وکړه تر ټولو ښه خبره دا ده چې خپل کښنی بچی دی یا د میاشتې یا د 2 یا د 3 دا دې هغه تر وبخښي چې ته چورو بخښله در 15 کالو پرې دا کښنی خو مطلب چیشتي هغه خو نابالغه دی پر هغه چیش نسته قرباني نسته دا سونه ته د کښنی استعمالول خپل مور سي یا راولار سي یا خاوین چې دغه قرباني کوي په څه خواري سره جوړ کړي ده او دلته کور والا چې دغه سونه لري اوس نو سړی دونه وس لري نشته دونه وس لري چې د قرباني هغه لروي کې نو راولار دي سي بیا د خپل سونه د رښتیا او خپل خاوین ته وسپاري د رښتیا او ورته چې دا ستاده زیدر بخښم ته پېژه کار دی پېژه بس بیا به دا سړی یو قرباني کوي او د زکات ټیم را لري زکات په جنور کوي کنه اوس خبره دا ده پر بابا باندې د زوی قرباني نس پر بابا د زوی قرباني زوی پېژه خپل کار پېژه پر خاوین باندې د کور والا قرباني نس خاوین باندې د کور والا قرباني شزه پېژه خپل کار پېژه د دې سونه ده د دې سره مطلب مال دولت پر سره د خاوین اختیار نسته پکې نو چې د خاوین اختیار نسته پکې نو لہذا دا پېژه خپل قرباني پېژه اوس کپلار ولر څه مطلب یو زوی دی وزوی ته نه دی ویلي د زوی بغیر د اختیار بغیر د پښتني بغیر د اجازه په دې څه حلال کوي د قرباني نه سې کېږي د زوی د پاره زوی خپل څه جلال علی زوی خپل څه جلال علی ها که بابا زوی ټول چې زوی زستا په سال علاوه بیا کور والا ټول چې زستا په سال علاوه بیا پروا نه لري بغیر د پښتني څه پښینه خبر تاسو په سال علاوه کړی دی دا سې کېږي نه زب خپل قرباني چې دا که غواړئ ځان د مهمو اسلامي معلوماتو څخه خبر کړئ د الحاج مولوي نورالدین اغا په نوم فیسبوک پاڼه خوښه او له نورو سره یې شریکه کړئ.